قرآن سوائی سبحان سوائی دا کلام الہی دا بیان سوائی قرآن د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. بیان سوائی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د کورنۍ یو غړی تر غور او څېړلې لاندې نیسو، ځکه زموږ هدف د کورنیو اړیکو د بیا راګرځولو او ټینګولو څرنګوالی دی. د دغه کار د ترسره کولو لپاره یو مهم غړی شته او دغه غړی د کورنۍ تر بل هر غړي ډیر قدرت لري چې کورنۍ اړیکې بیا راوګرځوي، په دې شرط چې هڅه او لټه وکړي. او دا غړی څوک دی؟ پلار. که پلار وغواړي هیڅکله به په کورنۍ کې نفاق رانشي، هیڅکله به په کورنۍ کې بیلتون رانشي، هیڅکله به په کورنۍ کې یو د بل دښمن ونه ګرځي. هو، که پلار هڅه او لټه ونه کړي نو د هر څه په کورنۍ کې بیا راتلی شي. په وروستیو څو کلونو کې د پلار رول ته په کتو سره خطرناک تغییر رامنځته شوی دی. دا تغییر نه یوازې زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې، بلکې دا تغییر په ټوله نړۍ کې راغلی دی. په تیرو وختونو کې به پلار ته د یو خیرخوا او یو روزونکي په سترګه کتل کېده، ځکه پلار داسې څوک دی چې د مورنۍ عاطفې تر څنګ له زامنو سره په عقلانیت او هوښیاري چلند کوي، تر څو کارونه برابر او متوازن شي، تر دې چې بدلون او تغییر منځته راشي. اما نن ورځ پلار د خپل موقف هیر کړی دی. نن پلار هغه کس دی چې د زامنو په روزنه کې بشپړ واک مور ته ورکوي، او غریبه مور نشي کولی چې هغه بشپړ واک چې پلار دې ته د اولادونو په تربیت کې سپارلی دی هغه سرته ورسوي او د خپلو اولادونو سالمه روزنه او تربیت وکړي. زه پلار ته وایم چې ته له خپله ځانه پوښتنه وکړه چې ولې د هغوی زیږولي یا د دنیا ته راوړي. آیا مور ته د چارو سپارل او د وکالت ورکول سم کار دی؟ نه، هیڅکله باید دا وکالت لغوه شي. پلار د خپلو اولادونو ته پخپله متوجه شي. هغه مسئولیتونه چې مور ته راجع دي مور دې هغه ترسره کړي، او کومه مسئولیتونه چې پلار ته راجع دي پلار دې هغه ته پخپله متوجه شي. یوارې خو وکالت او بشپړ واک پلار مور ته وروسپاري، مور هم بل چاته وروسپاري، او هغه بل څوک هم د اولادونو سالمې روزنې او تربیت ته متوجه نشي، نو د دې اولاد نه به څه جوړ شي؟ که چیرې په ورځني ژوند کې زموږ یو زوی بېلارې شي، ګورئ چې پلار له مور سره دعوا راپورته کوي او مور ته دا وایي چې کله دا هلک یا دا مشوم په فساد باندې اخته کېده، یا په نشهیي توکو باندې اخته کېده، یا یې تریاک څکل، یا یې سګرټ څکل، یا یې چرس څکل، ته چیرته وي؟ پلار بیا مور ته وایي چې زه خو شپه ورځ زحمت وباسم، خولې تویوم تر څو تاسو هغوی تربیه کړئ، مګر ته پخپله دې دنده او مسئولیت کې پاتې راغلي. په دې وخت کې مور د ځان دفاع کولی هم نشي، ځکه پوهیږي چې پلار هغه وکیله کړي او هغې دا وکالت منلی دی. نه مور جانې، دا وکالت مه منه. داسې نه چې د اولادونو ټوله روزنه ستا تر غاړه شي او پلار دې صرف دنیوي کارونه کوي. کشتۍ دوه کسانو ته اړتیا لري چې دواړه طرف هم ښي طرف ته او هم کیڼ طرف ته پارو ووهي تر څو چې کشتۍ روانه شي. واقعیت دا دی قدرمنو اوریدونکو چې د وخت په دې ځانګړې مقطع کې مور په یوازې ځان خپل زامن تربیه کولی نشي. کښتۍ دوه کسانو ته اړتیا لري چې په ګډه پاروګان ووهي، یوې ښي لورې ته او بلې کیڼ لورې ته.
که نه د یوې مور کار داسې دی چې له خپل زوی سره په کښتۍ کې سپریږي او په یوازې ځان د کیڼ لورې یا چپ لورې پارو وهي، یقیني خبره ده چې خپل هدف ته نه رسیږي. ځکه چې کښتۍ په دې شکل کې یوازې پر یو ټکي دور وهي، په یو ټکي باندې څرخیږي، په ډېر ډول پر زوی باندې سر تاویږي. نو لومړنی څیز چې د ده فکر ورته رسیږي دا دی چې څه ډول له کښتۍ څخه یوه منډه واخلي او له کښتۍ څخه وتښتي. نو داسې به زوی مور یې ستا د غېږ نه وتښتي، بیا به افسوسونه کوي. ټول مسؤلیت ستا نه بلکې پلار هم د اولاد په روزنه کې مسؤلیت او دنده لري. د دې خبرې نه زما موخه دا نه ده چې پلرونه دې تر سره ټول کارونه پرېږدي. نه، پلرونه دې په دې باندې هم پوه شي چې یو بل مسؤلیت هم لري. باید د خپلو اولادونو لپاره وخت ورکړي او د خپلو اولادونو سالمه روزنه او سالمه تربیه وکړي. پلرونو ته دا وایم چې تاسو په خپل واک او اختیار سره یو بل انسان چې ستاسو نوم ورسره تړلی او پرې بار د دې دنیا ته زیږولی او راوړی دی. د چا نه چې کله پوښتنه کیږي د خپل ځان سره د مور نوم نه یادوي چې زه د فلانۍ زوی یم، بلکې ورته وایي چې زه د فلاني زوی یم. هغو مسؤلیتونو ته باید موږ او تاسو متوجه شو چې د یو پلار په صفت د خپلو اولادونو په وړاندې لرو. ځکه دوی زموږ اولادونه دي، دوی زموږ نومونه له خپل ځان سره وړي او زموږ له وینې او غوښې څخه دوی پیدا دي. څنګه په سادهوالي او آساني سره دغه وکالت بل چاته او یا یې له خپله لاسه ورکوئ؟ څنګه د شپې په داسې حال کې کور ته راځئ چې هغوی ویده شوي وي؟ په دې وضعیت کې ورځې، میاشتې او کلونه تیر شي. تا فکر کړی ګرانه پلاره ولې کور ته ستا په راتګ سره هغوی ستا لورې ته په رامنډې وهلو د اختر او خوشحالي شپې ونه لري؟ اوس هم زموږ او ستاسو په ټولنه کې داسې پلرونه شته چې کله هغوی کور ته راځي اولادونه یې د پلار مخې ته ورمنډې وهي، د کورنۍ ټول غړي د هغه په راتګ سره خوشحالیږي. او داسې پلرونه هم شته دی چې د هغه په راتګ سره کورنۍ ته ټول خفه کیږي، حتی اولادونه خفه کیږي. هم اولادونه له کوره تیښته کوي او هم یې ښځه د هغې کوټې نه تیښته کوي. دا پلار دی په دې باندې پوه شي چې دا ولې. درنو پلرونو، تاسې پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام ته غور وکړئ. وګورئ چې الله رب العزت په خپل کلام کې زیاتره پیغمبران د پلار په توګه ذکر کوي. هغوی د یو پلار په توګه د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام بریالۍ او بارزې نمونې دي، سره له دې چې تر پیغمبرانو څوک زیات مشغول هم نه دي. ځکه چې د هغوی مسؤلیت او دنده د امتونو سمون او اصلاح و. حضرت داود علیه الصلاة والسلام او حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام ته وګورئ الله څه وایي وورث سلیمان داود. سلیمان علیه الصلاة والسلام د حضرت داود علیه الصلاة والسلام وارث شو. داود علیه الصلاة والسلام هغه ته علم ورکه چې سلیمان علیه الصلاة والسلام د داود وارث شو. تر دې چې له داود علیه الصلاة والسلام څخه هیواد او پاچاهي قوي وي، ځکه چې پلار یې ورته زده کړه ورکړه. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام او حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ته نظر وکړئ. الله څه وایي؟ فلما بلغ معه السعی. کله چې حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام د منډو ترړو کولو عمر ته ورسید، یعنی اسماعیل علیه الصلاة والسلام د خپل پلار په وړاندې او د هغه د نظر لاندې لوی شه، دا نه چې د هغه نه لرې و. د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ملګرتیا او نږدېوالي ته په پام سره حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام به له خپل پلار سره مرسته کوله. حضرت ابراهیم علیه السلام زوی ته څه وایي چې ای بچیه د لوی الله امر دی چې د هغه لپاره یو کور او کعبه جوړه کړم. اسماعیل علیه السلام ورته څه وایي؟ پلار جانه د خپل پروردګار اطاعت وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچیه ته هم له ما سره مرسته کوي. اوس هم یوه ډله زمن شته چې له پلار سره په کار کولو او په یو کارځي کې له مرستې کولو څخه تیښته کوي. اما حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام نه تښتي، هغه پلار ته څه وایي؟ بلې پلار جانه زه در سره مرسته کوم. تصور وکړئ چې چا بیت الله او چا کعبه جوړه کړه. دا د یو پلار او زوی داستان دی. کعبه په قرآن کریم کې یاده نه شوه مګر د دغو دواړو په یادولو سره. الله رب العزت په سورة بقره کې 120 آیت کې فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسماعیل.
الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او در په یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د دې کور دیوالونه پورته کول او په پای کې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام څه وایي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ای زموږ پروردګاره له موږ څخه دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اوریدونکی او پر ټولو شیانو پوهیدونکی نو کله چې تاسو ځئ کعبې ته او د کعبې شاوخوا طوافونه کوئ د یو پلار او زوی داستان را په زړه کړئ چې د الله رب العزت د کور په جوړولو کې په ګډه شریکان کیږي دوی دواړه د زړه له کومې له یو بل سره مینه کوي همداراز د یو پلار په توګه خپل رول دې را په زړه کړه چې زه پلارم باید زه خپلو اولادونو سره څنګه ژوند وکړم نو درنو پلرونو ته دا وایم چې د خپلو اولادونو روزنه ټوله د مور په غاړه باندې مه کوئ که چا دا وکالات او بشپړ واک مور ته ورکړی باید دا لغوه کړي ځکه زوی او لور دې تا ته اړتیا لري ته په خپله ځان په دنیا کې له یو خوندور نعمت څخه محروموي او بل دا چې د قیامت په ورځ به د الله په وړاندې له هغوی څخه پوښتنه کیږي چې پلرونو تاسو سره څه وکړل مور که هر څومره کوښښ وکړي هر څومره چې زیار وباسي چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه او سالم تربیت وکړي نشي کولی کومه روزنه چې پلار او کومه تربیت چې پلار کوي تاسو وګورئ یتیم مور څومره کوښښ کوي څومره زیار وباسي چې د خپل زوی او د خپل اولاد سالمه روزنه وکړي بیا هم د هغه ماشوم په سترګو او په مخ باندې خاورې پرتې وي د دې لپاره چې هغه غریب پلار نه لري تاسو وګورئ د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یتیم و نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې غیږې ته سخته اړتیا درلودله الله رب العزت فرمایي الم یجدک یتیما فآوا آیا الله ته یتیم ونه موندلې او بیا یې استوګنځی در برابر که چې الله رب العزت ستا نیکه په غیږ کې تا ته ځای درکه له همدې امله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه رول زیات ارزښت لري هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې تر سوري لاندې د مشرانو او لویانو مجلسونو ته له ځان سره بوته او د عبال لباس به محمد رسول الله ته ورغوسته هغه لویه چپنه چې جامو په سر باندې اغوستل کیږي دا ډول نږدېوالي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د خپل نیکه په ژوندون کې د یو ستر ستړي د شتوالي احساس ورباښه چې کله هغه وفات کیږي د عبدالمطلب د وفات نه وروسته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تربیت چارې د رسول الله تره ابوطالب په غاړه اخلي نو پلار باید د خپلو اولادونو سالمې تربیې ته متوجه شي ټول وکالات مور ته ونه سپاري په دې هکله به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژوند ته هم متوجه شو خو دا د یوې دمې نه وروسته ترجمان تفسیر څومره ښکلی تقریر 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 د ارواح تسکین سپین عرفان سوائیم د ارواح تسکین سپین عرفان سوائیم د کلام الہی د بیان سوائیم قرآن سوائیم سبحان سوائیم د کلام قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د یو پلار په صفت باندې ژوند تیروه د دې ترڅنګ چې نبی او پیغمبر و هیڅکله داسې نه وي پېښ شوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دې د خپلې لور د کوره اوزي او د فاطمې رضی الله تعالی عنها تندی دې ښکل نه کړي تر دې چې فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ چې کله ولیدل پلار یې د پاڅېدو توان نه لري چې هغه دې ښکل کړي نو د هغه وفات کېدو ته زیر شوه
تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها ته وګورئ. په تیره فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها ته ځکه چې هغه د پلار ګرمه غیږ غواړي، که چیرې په کور کې پیدا نه کړي نو له کوره د باندې ورپسې ګرځي. تر دې وروسته به ته هم له عرفي واده څخه پښیمان شې. ته مسؤول یې، دغه مسؤلیت د لور له اوږو څخه باید پورته کړې. ته د خپلو اولادونو سره مینه، محبت او نږدېوالی وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینې منورې نه ووته مګر دا چې د فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنه کور ته به نه ورته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به چې مدینې منورې ته راغی، مخکې له دې چې د خپلو کورونو ته ننوځي لاړه به د فاطمة زهرا کور ته او د هغې پوښتنه به یې کوله. حضرت علی کرم الله وجهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د فاطمې غوښتنه وکړي او مرکه پرې وکړي. حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ننوځي او خبرې نه کوي بلکې هسې ځمکې ته به یې کتل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای علي د څه لپاره راغلی؟ حضرت علی کرم الله وجهه وفرمیل ای رسول الله هسې راغلی یم. ویلی نشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ښایي د فاطمې غوښتل غواړي؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته وایي هو د الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي آیا څه لرې چې له هغې سره واده پرې وکړي؟ حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي نه ای د الله رسوله هیڅ هم نه لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا سره خو یوه زغره شته ده چې په هغې باندې ته جنګ کوي، هغه خو ته لرې؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي هو د الله رسوله لرمه یې مګر ای د الله رسوله هغه دومره ارزښت نه لري، 400 درهمه ارزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي ای علي د هغې په مقابل کې مې په واده درکړه په دې شرط چې له هغې سره ښه چلند وکړي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یو پلار دی د پلرونو لپاره نمونه ده چې د کور د مال او متا د یو لست لیکل شرط نه ګڼي. نن ورځ خو چې لورګانې ورکوي لوی لست راوړي ته راوړه چې زه دا درته ولیکم. رسول الله دا نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احساس هم نه کوي چې یو سړی دی په کور کې بندي راوړی شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې سړی ترلاسه که چې زیات مال نه درلود مګر یو داسې سړی دی چې پر خپله خبره ولاړ او ټینګ پاتې کیږي او پوهېده چې د لور یې ساتنه کوي. کله چې د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی کرم الله وجهه د واده ورځ راځي، تاسو محمد رسول الله ته وګورئ څه کوي. تر دې وروسته چې فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د حضرت علی کرم الله وجهه کور ته رسوي، حضرت علی کرم الله وجهه ته رسول الله وایي دا څه مه کوه چې ما پرې ستا لورې ته په راتګ اډ کړي. مطلب یې دا دی چې زما لور سره زیاتی ونه کړي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي زه د کور په یو کنج کې او فاطمه د کور په بل کنج کې کېناستو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او وی فرمیل ای علی لاس دې راکړه، ای فاطمې لاس دې راکړه. رسول الله زموږ لاسونه ونیول. په دې ځای کې محمد رسول الله ته وګورئ چې څه ډول په لومړي پړاو کې له خپلې لور سره چې له حیا ډکه ده خبرې کوي. رسول الله لاسونه نیسي او د یو بل په لاسونو کې ورکوي چې د لومړیو شیبو ویره او ناقراري له منځه یوړل شي. او رسول الله دا وایي چې ای پروردګاره فاطمه زما لور او زما په وړاندې له محبوبو خلکو څخه ګڼل کیږي. ای پروردګاره علي زما ورور دی. وګورئ چې د لور د خاوند څنګه صفت او توصیف کوي. زما په وړاندې له محبوبو خلکو څخه ګڼل کیږي. ای پروردګاره په هغوی کې برکت کیده، هغوی په خیر یو بل ته ورسوه. او بیا علي ته وایي ای علي لاس دې د فاطمې په سر کیده او زما سره یو ځای دا ووایه چې پروردګاره له تا نه د خیر غوښتنه کوو او د شر ځینې پناه غواړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د کوره ووځي او د ور په خوله کې وایي تاسې په الله سپارم او هغه له تاسې سره پرېږدم. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کار ته وګورئ. یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د فاطمې کور ته ورغی او ویلي ده چې فاطمه رضی الله تعالی عنها یوازې په کور کې ده. رسول الله ترې وپوښتل علي څه شو؟ فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هغه له کوره خفه او ناراحته ووت.
دا یو دلیل ده چې د اصحابو کورونه طوعي او عادي ول، ستونزې درلودې، مګر تر نهایي حده د هغوی په کورونو کې الفت او تړاو موجود و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي علي ما ته پیدا کړئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو ویلي چې هغه په جومات کې ویده دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل کار پرېښود او د لور د خاوند په لورې ورغی، ویلي ده چې خوب وړی دی. داسې څرګندېده چې د بدمزاجي د سختي له امله په درانه خوب ویده دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځي، تر خوا یې درېږي او د هغه د مخ نه خاورې لرې کوي او داسې ورته فرمایي جګ شه ای ابو ترابه، جګ شه ای ابو ترابه. په سر او په مخ باندې د خاورې پرتې دي، ځان نه د خاورو پلار جوړ کړی دی، پاڅه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته ور وکتل او وی خندل. وګورئ چې د دوی د شخړې د لامل په اړه یې ونه پوښتل او وی ویل ای علي راځه چې کور ته ولاړ شو. نن ورځ دې پلرونه وګوري چې د دې د لور او د لور د خاوند ترمنځ کومه شخړه راځي، آیا پلرونو د دې په حل کې کوشش کړی یا یې لا هم هلته د دښمني او د بغض و عداوت اور بل کړی دی؟ میندې د دې ته هم متوجه شي. کولی شو چې د خپلو کورونو نه جنت جوړ کړو او کولی شو چې د خپلو کورونو نه په ژوند کې جهنم هم جوړ کړو. حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته ورځي. حضرت علی کرم الله وجهه شکایت کوي ای د الله رسوله د ډیرو اوبو راوړلو مې کور ته ملا درد کوي او فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ورته وایي پلار جانه لاسونه مې ډیر زیات درد کوي ځکه چې ډیره مې چنه مې تاو کړې، لاسونه مې درد کوي، د یو کار کولو امر په موږ وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي موږ خیرات نه خورو خو تر ما وړاندې کور ته ولاړ شئ. حضرت علی او فاطمه زهرا فرمایي کور ته راغلو، د شپې پیغمبر علیه الصلاة وسلام راغی، موږ په خپله بستره کې ویدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل او نه ښورېږئ. له موږ سره په بستره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویده شو ځکه چې فاطمه نارامه ده له دې امله چې د یو کار د کولو امر یې ورته صادر کړی نه دی، باید سملاسي له هغې سره مینه وکړي ځکه چې هغه یو زړسوانده او مهربانه پلار دی. حضرت علی او فاطمه زهرا فرمایي رسول الله له موږ سره په بستره کې راننوت، زما او د علي ترمنځ تر دې چې د پښو یخوالی مې په خپلو پښو کې احساس که، زموږ سرونه یې ځان ته نږدې کړل او ویې فرمیل ای فاطمې، ای علي، آیا تاسې ته یو غوره کار ونه ښیم؟ تاسې تر ویده کېدو وړاندې 33 ځلې سبحان الله، 33 ځلې الحمدلله او 34 ځلې الله اکبر ووایئ. الله رب العزت دغه ستاسې لپاره د کار د خدمت پر ځای رامنځته کوي. نو حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي پر الله قسم الله من قوي کړو او له هغې ورځې مې دغه اسکار تر کړي نه دي. حتی د حضرت علی کرم الله وجهه نه پوښتنه کیږي چې د صفین په جګړه کې دې هم نه دي تر کړي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې هلته مې هم نه دي پرېښي. نو پلرونه دې د خپل مسؤلیت احساس کړي، هغه مسؤلیت چې د خپلو اولادونو تر مخه لري، هغه مسؤلیت چې د خپلو اولادونو په وړاندې لري، هغه دې احساس کړي. ټول مسؤلیت دې د میندو پر غاړه باندې نه غورځوي، که نه د کورنۍ نه به ځان لپاره جهنم جوړ کړي. نه، باید د خپل کورونه ځان لپاره جنت جوړ کړو. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب. هریانا کی زمون ستر ارمان سوای، هریانا کی زمون ستر ارمان سوای، د کلام الهی د بیان سوای، قرآن سوای، سبحان سوای، د کلام بیان سوا
قرآن پارونا هر مومن ته ګټنا د قرآن پارونا هر مومن ته ګټنا د قرآن پارونا هر مومن ته ګټنا د قرآن پارونا هر مومن ته ګټنا حنفي دیوبندي او افغان سوای حنفي دیوبندي او افغان سوای دا کلام الهی دا بیان سوای قرآن سوای سبحان سوای دا کلام کړم دعا رحمه تل دی وی د خپل 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 د توحید سلام ستوري او جانان سوای د توحید سلام ستوري او جانان سوای د کلام الهی د بیان سوای قرآن سوای سبحان سوای د کلام بیان سوای